د بنګالۍ انجلۍ وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي رحمن الله کربز سره اوس هندي انجلۍ څه کار کړی دی؟ ملګرو په دغه ویډیو کې مفصل معلومات درکوو او هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې افغان کرکټ لوبغاړي په نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري چې له جملې بیا موږ ویلی شو چې په هندوستان، بنګلادیش ان استرالیا کې بیا بیخي زیات مینوال لري. خو دا ځل رحمن الله کربز سره هندي انجلۍ څه کړي دي په دغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو دغه ویډیو ضرور در سره لایک او زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د هندي سینما نوموتي فلمي ستوري انوشکا شرما وایي چې افغانان ډیر خوږه خلک دي او له افغانانو سره ډیره مینه لري. همداراز د هندي کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلي بیا وایي چې رحمن الله کربز د افغانستان ډیر ښه توپ وهونکی دی. د معلوماتو تر مخه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو مینوال رحیم صدیقي په نیوزیلند کې د هندي کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ توپ وهونکي ویرات کوهلي او هغه میرمن او د هندي سینما نوموتي ستوري انوشکا شرما سره لیدلي دي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دواړه په ګاډي کې ولیدل او له دواړو سره یې بنډار وکړ. رحیم صدیقي لیکي چې له ویرات کوهلي نه یې پوښتنه وکړه چې د افغانستان لوبډله څنګه ده، نو هغه راته ویل د افغانستان لوبډله به ډیر ژر نور پرمختګ وکړي او چې افغانستان د کوم د پیل توپ وهونکي دی رحمن الله کربز ډیر ښه بیټسمین دی. که چیرې په ده باندې او په ځوانو باندې کار وشي ډیر ژر به نړیوال جام وګټي او یوه ډیره خطرناکه لوبډله به وي. هغه وایي ما ورته دا هم ویل چې که د بلې لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي نو د خپلې غوسې له لاسه خپل ډیر مینوال له لاسه ورکوي. نو هغه وایي چې هغه راته ویل چې غوسه شم نو په مخالفه لوبډله پرېشه راځي او خپلې ویکټې ژر له لاسه ورکوي او لوبه کې موږ بریالي کیږو. رحیم صدیقي لیکي چې انوشکا شرما رانه وپوښتل چې ستاسو د خوښې هندي فلم کوم یو دی؟ نو ما ورته ویل چې پیکې، نو هغې ډیر وخندل. هغه لیکي چې انوشکا شرما راته ویل چې تاسو افغانان ډیر خوږه خلک یاست او په ویرات کوهلي هم د افغانستان ډیر زیات ګران دی. هغه زیاته کړه چې موږ د افغانانو سره ډیره مینه لرو. نو واقعا دی لکه څرنګه ملګرو ما مخکې یادونه وکړه چې افغانان هغه خلک دي چې په نړۍ کې ډیر محبوب دي، خو متاسفانه چې خپل منځ کې د یو بل دښمنان دي. تر بیا ښې شوې.